دو خصلتونه دي چا چې د دې دو حفاظت وکړو د روزه روغه پاتې شوا د دې دو سيزون نزان وساتلو یو الغیبت او بل الکذب یو غیبت او دویم دروغ مو او غیبت مکوا د دین خپل جبه بند کا روزه دی روغه پاتې شوا او کدا پکې راغ روزه دی ځان خپل خراب روزه دی ماته شوی د تاسو د ماقام په انتظار روزه دی ماته اسی د ماقام انتظار باندې چې خالی صرف وبوس کلو خوراک کلو تناسته ذکر الله نبی فرمایلو مشهور حدیث میرا ته بار بار ویلو چې الله نبی فرمای هغه انسان چې هغه دروغ پری نه دی من لم يدع قول الزور والعمل به یو سړی دروغ او په دروغ عمل پری نه دی کاروبار د دروغ دی دوکه دا فراډ خبرې د دروغ دی الله نبی فرمایي چې دا پری نه دی کنه نو فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه الله تر دې هیڅ حاجت نشته چې زما دی بنده خوراک نه کړو اسکلې ونه الله خوراک سکاک نزان بندول سره د دې کارونو نزان دا دروغ بدل روزه خراب کی دا مسلمان غیبت دا غس پکاوي بیانې دا د روزه تبا کوي روزه روغه پاتې نشي سالم پاتې نشي